په کابل ښار کې د اوبو د کمښت له کبله د خلکو ستونزې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي او د دغه ښار په ډیری برخو کې خلک په همدې ډول کتارونو کې په ساعتونو خپل نوبت ته انتظار باسي تر څو د څښاک اوبه پیدا کړي. خو تازه په دغه ښار کې د یو شمېر خیریه بنسټونو له لورې د خلکو د اوبو د ستونزې د حل کولو لپاره د ژورو څاګانو کیندل پیل شوي دي. له دغه سیمو څخه یوه هم د کابل د دشتې برچي سیمه ده چې نږدې 3000 کورنۍ پکې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د دغه خیریه بنسټونو مسؤلین وایي چې که څه هم دغه ژورې څاګانې د اوبو ستونزه د تل لپاره نشي حل کولی، خو تر یو بریده کولی شي چې خلک ورباندې خپل ژوند روان وساتي. په کابل ښار کې د خلکو ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د خلکو لپاره دغه څاه وکیندو او تر یو بریده پورې د دوی د اوبو ستونزه ورباندې حل کړو. په دې څاه باندې نږدې 900,000 افغانۍ لګښت راځي. په دشت برچي سیمه کې دغه خلک د اوبو د نوبت ته ترلاسه کولو لپاره سهار وختي همدې کوڅې ته راځي او ډیری خویان تر مازدیګر پورې انتظار باسي. وګورئ، موږ دلته ستونزې لرو. دغه د خلکو کتارونو ته وګورئ چې اوبو ته په تمه دي. له دې وروسته ژمی راځي، دغه کوڅه ټول یخی کیږي. سهار وختي دلته خلک راځي، د شپې تر 10 بجو پورې دلته په تمه وي. اوبه هم نه راته رسیږي، اوبه کمې دي، نفوس مو زیات دی. دغه خلک ویني چې د سهار له 5 بجو څخه تر اوسه خپل نوبت ته په همدې یو پښه ولاړ دي تر څو اوبه خپلو کورونو ته یوسي. اوبه هم کمې دي، خلکو ته نه رسیږي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو ستونزه دې په دایمي توګه حل کړي. په دې اوس پسرلي کې دلته یو شمېر خیریه بنسټونو د اوبو ټانکرونه راوړل. دغه خلکو، انجونو او هلکانو ټولو په ټانکرونو پسې منډې وهلې او هر یوه یې کوښښ کولو چې اوبه پیدا کړي. دغه څاګانې یو شمېر بنسټونو ښکلي، خو دا د خلکو ستونزې نشي حل کولی. ژمی دی، یخ را روان دی او سولر هم کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې د ټول کابل د اوبو ستونزه حل کړي. زه چې وینم ټول ښاریان همدا د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي او هیله لرو چې ژر حکومت دغه ستونزه حل کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان بیا د ژورو څاګانو کیندل د ستونزو اساسي حل نه بولي او زیاتوي چې حکومت باید واړه او لوی بندونه جوړ کړي او پر مټ یې د اوبو یا د ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې دا مشکلات رفع شي، ضرور ده چې په څو برخو کې د افغانستان حکومت کار وکړي. البته مصنوعي ریچارج دی چې دا کولی شي د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي. په دې ځنګ کې د بندونو جوړول دي چې موږ وکولی شو اوبه د هغومره انتقال کړو کابل ښار ته او په ځنګ کې د بیا ګټې اخیستنې د اوبو نه چې بعد ویسټ واټر د تصفیه شي او د دې نه استفاده وشي. د اوبو او انرژۍ وزارت بیا په دې وروستیو کې ویلي چې په کابل ښار کې د اوبو د کمښت ستونزې د حل لپاره پر یو پلان کار پیل کړی چې له مخې به یې له پنجشیر او یو شمېر نورو سیندونو څخه کابل ته اوبه را انتقال شي.